سلامونه حونیکی هیله من دیم چې جوړ او روغ به یاست. هغه بل ورځ کې یو سپین ږیری بابا زما نمبر یې د یو کس څخه پیدا کړی و او هغه راته ټلیفون وکړو. هغه دغه ټلیفون یې وکړو او د تقاوت په هکله باندې خبرې راسره وکړې چې دغه تقاوت چې طالبانو ویلي دي چې موږ د متقاعدینو پیسې ورکوو یې دا په څه ډول دي او دغه موضوع باید تاسو په میډیا کې که څه هغه میډیا چې په کابل کې دي هغه د دوی تر کنټرول لاندې دي حقیقت نه بیانوي او تاسو باید حقیقت بیان کړئ ځکه چې ول زموږ بعضې کورونه شته په غربي هیوادو کې پخوا یې موږ سره مرستې کولې موږ ته یې کومکونه کوله مګر اوس چې د تقاوت نه مې اورېدلی دي دوی خو مرستې هم بند کړي دي او د تقاوت په حقیقت هم خبر نه دي چې دا څه ډول تقاوت دی او څه ډول دا پیسې ورکول کېږي ای کاش چې دغه خبر بیخي نشر سوی هم نه وای تر څو هغه کوم مرستې چې خلکو موږ سره کول هغه مرستې درېدلې نه وای. نن په دغه ویډیو کې تاسو د تقاوت په هکله باندې خبرې کوم چې تقاوت سره کوم کار دی آیا دا په رښتیا هم یو ناروا کار دی که نه دا روا کار دی او د دې پیسې چې کوم کسانو ته راسپارل کېږي دا حرامې نه دي دا بالکل حلالې دي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرې شوم. مخکې له دې چې زه تاسو ته د تقاوت د ورکولو په پروسې باندې زه خبرې وکړم تاسو باید اول کې تقاوت وپېژنئ او دا تقاوت سره کوم کار کوي په دې باندې چې تاسو پوه شئ بیا وروسته په دې باندې پوهېږئ چې ولې طالبانو دا یې بند کړي دي او په څه ډول باندې اوس غواړي د دوی سره دا معامله خلاصه کړي. په حاصل کې تقاوت دا دی تقاوت چې تاسو د مثال په ډول باندې کله هم دولت په چوکاټ کې ځئ ماموریت شروع کوئ چې کله ماموریت شروع کړئ تاسو ته یو معاش ټاکل کېږي دا معاش د کوم ځای دی د 15,000 افغانۍ څخه شروع بیا نو تر 1,00,000 افغانۍ پورې هم ستاسو معاشونه شته. دا معاشونه چې تاسو واخیستله بیا د دې معاش څخه په فیصدي ډول باندې دولت چې دی هغه ستاسو د معاش څخه ګرځي او دا بیا د تقاوت چوبې ته استوي. کوم کسان چې معاش یې لږ دی د هغه څخه په لږه پیمانه پیسې اخلي د کوم کسان چې معاش ډېر دی د هغه څخه په ډېره پیمانه باندې معاش اخیستل کېږي. د مثال په ډول باندې په زما خپل تقاوت چې پخوا زه انجینر وم ماته 100,000 روپۍ راکول کېدل د میاشتې 2,000 ما څخه ګرځول کېدل بیا چې کله وروسته جنرال منیجر سوم 7,000 معاش ته ورسېدم بیا په هغه وخت کې 2,000 زما د معاش کاټېدله د تقاوت په نامه باندې خو هغه وخت چې بیا پیسې ډېر ما څخه کاټېدل خو زما په هاینده کې بیا ما څخه ګټه رسي او هغه مامورین چې معلمین چې 15,000 روپۍ معاش درلوده د دوی له خو دومره معاش هم نشته او دومره ګټه هم ورته نه راځي. ښه د مثال په ډول باندې په 1,000 افغانۍ به یې د دوی څخه ګرځول دا 1,000 افغانۍ د میلیونونو دولتي کارمندانو څخه دا په میاشت باندې ګرځول کېدل او دا چې ګرځول کېدل دا بیا چېرته تله دا د تقاوت شعبې ته د تقاوت صندوق ته تله. تقاوت صندوق هغه څه شی دی دا د تقاوت خپله یو خزانه لري او دوی په بانکونو کې ځان ته اکاونټونه لري دوی د میلیونونو خلکو پیسې راغونډوي هر کال او دا پیسې چې راغونډ کړه دوی څه کوي دغه پیسو باندې پانګونې کوي. دوی داسې نه دي چې دا د خلکو دا پیسې واخلي بیا او دا پیسې بیا په سود ورکړي او د سود څخه بیا بیرته دوی ته ګټه ورکړي. په تقاوت کې دا شی نشته. په تقاوت کې د مثال په ډول باندې دته دا نه وایي چې زه ستا څخه دغه 1,000 افغانۍ چې اخلم په یو کال کې زه تا ته 1% یا 8% یا 10% زه تاسې ګټه درکوم. په تقاوت کې دا شی نشته. په تقاوت کې دغه پیسې مکمله چې د دوی څخه اخیستل کېږي د تقاوت شعبې ته ځي. تقاوت شعبه څه کوي؟ تقاوت شعبه دغه پیسې مکمله اخلي دوی پانګونې کوي. هر کال د دې څخه میلیارډ افغانۍ 1 میلیارډ افغانۍ مثلا د څه عاید دی د تقاوت شعبې عاید دی. تقاوت شعبې څه کړي دي؟ تقاوت شعبې د کابل په شارنو کې حدوداً 15 بلډینګونه اخیستي دي. دا 15 بلډینګونه دا کله اخیستي دي دا د نجیب په وخت کې د ډاکټر صاحب نجیب په دوران کې اخیستل شوي دي حدوداً 40 کاله مخکې دا اخیستل شوي دي 40 کاله او 50 کاله مخکې اخیستل شوي دي 40 کاله مخکې اخیستل شوي دي. دا 40 کاله هغه اوس هماغه وخت کې چې دغه د تقاوت شعبې دغه دوکانونه د کابل په یعقوب کې او د انصاري څلور لارې کې په دې ځایو کې د تقاوت شعبې مثلا 80 دوکانونه اخیستي دي که هغه وخت د هر دوکان قیمت ویه 10,000 افغانۍ اوس د هماغه دوکان قیمت په هماغه سیمې کې $1,000,000 ته رسیدلی دی. $1,000,000 د 10,000 افغانۍ چې حدوداً 40 کاله مخکې ته دوکان اخیستی په 10,000 افغانۍ اوس د هماغه قیمت څوی دی $1,000,000.
ښه دا چې $1,000,000 ته ورسېد دا خبره د دې قیمت یعنې تقاوت شعبې دومره په 10,000 افغانۍ باندې د $1,000,000 درته ګټلي دي مګر د تقاوت شعبې چې دی دا بیا په داسه باندې نه ورکوي دا نه خرڅوي او دا څه کوي دا په کرایه ورکوي او د دې کرایې څخه دا کرایه بیا بیرته راځي چیش ته راځي د خزانې د تقاوت خزانې ته راځي د تقاوت خزانې ته چې کله راله همدغه د تقاوت شعبه دا بیا بیرته دغه ګټه چې سوي ده د دې تجارت یعنې په دې تجارت کې دغه ټول متقاعدین شریک دي چې څومره د پیسې ډېر ورکړي دي هغومره ګټې ډېره ده او چا چې پیسې لږ ورکړي د هغو ګټه لږه ده د مثال په ډول باندې د مامور معاش دی 15,000 افغانۍ بیا چې دی تقاوت کېږي هماغه 15,000 افغانۍ ورته معاش ورته ټاکي او د دغه ګټې څخه بیا دې ته یو څه ورکول کېږي اوس د طالبان څه وایي طالبان وایي دا سود کار دی سود کار څه رقم دی سود دا دی د مثال په ډول باندې زه 1,000,000 افغانۍ 1,000,000 افغانۍ د بانک څخه اخلم بانک راته څه وایي زه وروره تا باندې 12 سلنه زه سود چارجوم 12% سود چارجوم یعنې په دې باندې زه هر میاشت هر کال دی که هر میاشت خو د یو کال په حساب باندې مې خبرې کوم وای هر کال ماته 1,20,000 افغانۍ ته ماته د دغه 1,000,000 سود پیسې ماته راکړي او دا که ته پکښې کې ګټي بایلي هر بلا چې ته کوي هغه پر ما باندې اړه نه لري یعنې په لک کې 12% 12,000 افغانۍ او که په 1,000,000 کې چې 10,000 دي بیا 1,20,000 یعنې دی وایي چې د 1,000,000 افغانۍ تا ته درکوم 1,20,000 په راتلونکي کال کې ماته اضافه راکړه او دا کار ټول صرافان همدا اوس هم کوي داسې نه ده چې صرافان همدا اوس هم دغه سود کاروبار کوي د اوس هم کې ډېر دولتي چارواکي په دغه سود کاروبار کې شریک دي داسې نه ده چې سود کاروبار دلته دا سود دی مګر د تقاوت کاروبار چې دی په هیڅ ډول باندې دا څوک نشي ثابتولای چې دی دا د سود ووسي ځکه چې تقاوت مکملا په دوامداره ډول باندې هلته عاید لري د هماغه عایدات په شریکان دي د خلک یو ښه مثال دا دی چې په نیمروز ولایت کې هلته حدودا د کوپراتیفونو په نامه باندې دا خو په یوازې په نیمروز کې نه په ټولو ولایتو کې د کوپراتیفونو په نامه باندې هلته مځکې واخیستل سوې او دا مځکې باندې حدودا 4-5 منزله بلډینګونه واله او په هر بلډینګ کې حدودا 200-300 دکانه دي دا 200-300 دکانه د دې دا د تقاوت په خزانې په پیسو باندې اخیستل سوي دي او دا ټوله د تقاوت شعبې ته دي او د تقاوت خزانې ته بیرته ګټه دي دا اوس ښه دا ته وایي چې دا سود دی دا زه نه ورکوم دا چې 20 کاله مخکې د تقاوت شعبې د شانې اخیستې دي د مځکې اخیستې دي د تجارتونه کړي دي او د دې ګټه دوامدار راځي دا ګټه ته چیرې وړي ملا صاحب دا خو ته خپله په کار کې ته ناروا کوي دا سود نه دی او دا چې هر یو دې ته سود وایي هغه د دې وطن بربادونکی دی او د دې وطن تباه کوونکی دی او الله دې ژر د دې وطن ورک کړي اوس راځم په دې باندې چې طالبان دا اوس څه رقم وایي چې دا څه رقم تقاوت موږ بیرته د متقاعدینو ته ورکوو متقاعدینو ته ویلي دي چې وروره موږ تاسو یو محکمې ته معرفي کوئ محکمې ته معرفي کوئ محکمه تصمیم نیسي چې ته څومره ګټئ څومره ته باید راکړل سي څومره باید در نه کړل سي داسې دی چې دا محکمه څه کوي دا محکمه ځي د دغه کارمندان چې مثلا دغه کارمند 40 کاله وظیفه کړې ده او هر کال مثلا 2,000 افغانۍ دته د تقاوت شعبې ته د پیسې تللي دي دغه 2,000 افغانۍ په 40 کاله باندې دی تقسیموي چې وګوره 2 میلیونه افغانۍ کېږي دا 2 میلیونه افغانۍ چې وسوه همدغه پیسې بیرته مستقیم ورته ورکوي نه هغه ګټه چې پر سوې ده هغه ګټه هم نه ورته ورکوي نه اضافه پیسې ورکوي وایي چې کوم پیسې تاسو د تقاوت شعبې نیولې دي هغه پیسې موږ بیرته درکوو نور په هغه باندې هېڅ هم نه درکوو دلته ستونزه څه ده ستونزه دا ده چې بعضې متقاعدین دي حدودا 10 کاله مخکې به تقاوت شوي دي 10 کاله مخکې تقاوت شوي دي د دوی خو پیسې خوړلې دي یعنې 1,000 افغانۍ چې مثلا 2,000 افغانۍ چې په هر کال کې د دې سره اخیستل شوي دي او بیرته دا که بیرته سره تقسیم کړي کوم کسان چې مثلا 15 کاله مخکې تقاوت شوي دي 10 کاله مخکې تقاوت شوي دي
دغه خو پیسې خلاصې دي او جوابونه هم ورته ورکړي همدغسې چې تاسو نور داسې نه لرئ، تاسو په دولت باندې پور نه لرئ، تاسو خپل حق اخیستی دی، نور نه تقاوت چوبي ته رسئ او نه هم مظاهره وکړئ، څه مختار ورته ورکړي او نه مظاهرې حق لرئ او نه هم د تقاوت چوبي ته راتګ حق لرئ. تاسو پیسې چې دولت څخه اخیستې وه هغه تاسو د سپارلې دي، نور تاسو حق نه لرئ. ځای چې مړه کېږي که هر بلا پر تاسو کېږي ځای ولاړ شئ، نور دې چوبي ته رانسئ او حق هم د خبرو نه لرئ او که خبرې مو هم وکړه تاسو بیا راوړل زندان ته اچو او هر بلا چې موږ راوغوښتل هغه پر تاسو باندې کوی. دا حل لاره نه ده مولا، دا نه د انسانیت لاره ده، نه د بشریت لاره ده، نه د آبادي لاره ده، دا د هیڅ لاره نه ده، دا یوازینۍ د تباهي ده، د ملک تباهي ده. په دې ډول باندې سبا ورځ کې یو خلاقه یو هوښیار کارمند په دولت کې نه مقرر کېږي، یوازې احمق بیعقل جاهل چې نور ځای کې وظیفه نه وسه د خدای رټلي بیکاران به راځي، همدغسې چې موږ تباه یو تر دې به را بدتر سو. د تقاوت پیسې په چې د دوی خلکو حق دی هماغه ګټل سوي پیسې دي، تاسو هماغه ګټل سوي پیسې ورته ورکړئ. لکه څنګه چې میلیاردونه ډالر تاسو اخلي او په مدرسو پر چڼه مصرفوئ، خو هماغه څه پیسې هم د خپل د بازارانو څخه راوغواړئ د امریکا څخه، ورته وایاست چې دا پیسې راکړئ او دغه په دغه بل مظلوم ملت باندې ویشو، د خپل ملت نس موړ وساتئ او دغه ملت کې بیا پر توز ولاړ شو، دا ورکرات مو ورک شو او دا ځل به زه وایم خلک به د ماجد پر کونج باندې هم پرې نږدي. ظلم مه کوئ، دا حالت دا ظلم دی، دا وحشت دی چې د خلکو سره کوئ. او په آخر کې زه ډېرو هغه ځوانانو ته وایم دغه ویډیو کې تاسو تر دغه حده کتلې ده نو تاسو د نور سره هم شریک کړئ، ځکه چې ډېر خلک د تقاوت په نوم یې اورېدلی دی، خبر نه دي چې په څه ډول باندې دوی پیسې ورکوي او حتی خو مرستې هم په دغه بدبختو غریبو خلکو باندې درولې دي او مثلا دوستانو قومانو مثلا د کاکا زوی ماما زوی ورور پلار زوی دغه ډول مرستې وه، اوس هغه یې پر باندې کتې کړي دي. دوی فکر کول چې طالبان مکمل تقاوت ورکوي، نه مکمل تقاوت نه ورکوي او بیخي ډېرې هم جواب کړي دي، هېڅ هم نه ورته ورکوي. دا و د نن ورځې ویډیو، هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړی اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې. سلامونه، موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي، که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.